د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قطر او ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوحې 4م نړیوال کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازورۍ د سیاسي مرستیالۍ سره په لیدنه کې د افغانستان د تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې فیصل بن عبدالله له ښکېلو خواو سره د افغانستان د وروستیو تحولاتو د افغانستان په اړه د 4م نړیوال کنفرانس د ترسره کېدو لپاره د چمتووالي په اړه غږېدلی دی. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د افغانستان په اړه 4م نړیوال کنفرانس به د ملګرو ملتونو تر څار لاندې په قطر کې جوړ شي. سره صلیب د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستو کمپاین پیل کړ. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون راستنېدونکو افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د مرستې غوښتنې لړۍ پیل کړې ده. یاد فدراسیون ویلي غواړي 15 میلیونه سویسي فرانک راټول کړي او راتلونکو 2 کلونو کې له راستنېدونکو سره د مسلکي زده کړو او کاري زمینو رامنځته کولو په برخو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده او ایسیسي کار لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. جاپان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د مرستو ډاډ ورکړی. افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشي کورومایا کابل کې د خوارځواکۍ له یو مرکز څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې جاپان د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه کې له افغان کورنیو سره همکاریو ته ژمن دی. نوموړي د میندو او ماشومانو حالت اندېښمن کوونکی یاد کړی، خو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې هیله بښونکې بللې دي. د یادونې وړ ده چې جاپان تازه د خوړو نړیوال پروګرام سره 7 میلیون ډالر مرسته کړې چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به له 10,000 کورنیو 80,000 میندو او زرګونو زده کوونکو سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د خوارځواکۍ بحران د نړیوالو مرستو کمښت، طبیعي آفتونو او محدودیتونو له امله ژور شوی دی. پاکستان کې افغان سفارت د راستنېدونکو کډوالو ملکیتي ستونزو ته د رسېدنې اعلان وکړ. پاکستان کې د افغانستان سفارت له ټولو هغو افغان کډوالو چې هیواد ته د بیرته ستنېدنې پر مهال د خپلو شتمنیو اړوند ستونزې سره مخ شوي غوښتي چې له یاد سفارت سره د په اړیکه کې شي. یاد سفارت په اعلامیه کې ویلي چې د کډوالو ستونزه د پاکستان حکومت سره شریکه شوي او رسېدنه به ورته کیږي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې هغه کډوال چې د خپلو ملکیتونو په اړه اندېښنه لري خپله ستونزه دې له کره اسنادو سره له دوی سره شریکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان څخه د بې اسناده او ایسیسي کار لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم روان دی. پغمان ولسوالۍ کې د ملا عزت ښارګوټي ځمکه دولتي تثبیت شوه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ملا عزت ښارګوټي په نامه کابو 352 جریبه ځمکه د اختصاصي محکمې د پریکړې پر اساس دولتي تثبیت شوه. عدلیې وزارت ویلي د مرکز زون د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د سباندې 443 جریبه ځمکې اړوندو سندونو او مدارکو په بررسۍ سره چې د ملا عزت ښارګوټي په نامه یادېږي پریکړه وکړه چې د دغه ښارګوټي کابو 352 جریبه ځمکه دولتي ده. یاد وزارت ویلي د دغه ښارګوټي یوازې 1 جریبه ځمکه شخصي تثبیت شوې ده. عدلیې وزارت تر دې وړاندې په مزار شریف کې خالد شهرک چې د عطا محمد نور او په کابل کې د داود خان شهرک چې د سیاپ لخوا ویشل شوی و دولتي تثبیت کړ. بلخ کې د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید دستګاه جوړولو چارې پیل شوې. د بلخ دهدادي ولسوالۍ برېښنا کوټ سیمه کې نن د یوه خصوصي شرکت له لوري د 23 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پر 500 جریب ځمکه د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید شبکې جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر د یادې پروژې د چارو د پیل په مخه جوړه شوې مراسمو کې وویل چې دغه شبکه به د 40,000 کورنیو ترڅنګ د 1200 صنعتي او تولیدي فابریکو د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. د معلوماتو له مخې له دغې پروژې چارې د غضنفر ګروپ په پانګونه او د زودرستان شرکت په تخنیکي همکارۍ تطبیقیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ په ننګرهار کې هم د لمریزې برېښنا د تولید یوې شبکې جوړولو چارې پیل شوې. تیر کال له هیواد څخه د 643 میلیون ډالرو په ارزښت تازه وچه میوه صادره شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وایي چې د تیر 1403 لمریز کال په اوږدو کې له افغانستانه د 643 میلیون ډالرو په ارزښت 416 ټنه تازه وچه میوه صادره شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې په صادر شوو میوو کې بادام، چارمغز، جلغوزي، الو بخارا، انځر، ممیز، زردالو، انار، انګور او مڼه شامل دي. یاد اندازه میوه پاکستان، هندوستان، ازبکستان، متحده عربي اماراتو او ترکیې ته صادره شوې ده. کونړ پوهنتون کې یو محصل د بل محصل لخوا د چاقو په ګزارون سره وژل شوی. پرون ماسپښین د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون لیلیه کې د لفظي شخړې په پایله کې یو محصل د بل محصل لخوا په چاقو وهل شوی چې روغتون ته د رسېدو وړاندې مړ شوی دی.
یوه ځایي سرچینه وایي چې وژل شوی تن امان الله نومیږي، د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل و. بلخوا د کونړ امنیه قومندانۍ دفتر د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي چې په تورې 3 تنه نیول شوي چې له څېړنو وروسته به عدلیې او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د کاناډا صدر اعظم راتلونکي اونۍ سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره لیدنه ترسره کوي. د کاناډا صدر اعظم مارک کارني ویلي چې د راتلونکي اونۍ به سپینې ماڼۍ ته لاړ شي او هلته به له دغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له ټرمپ سره به د سوداګرۍ اوسنیو فشارونو او راتلونکي لپاره د اقتصادي او امنیتي اړیکو په تړاو وغږیږي. نوموړي پر دې ټینګار کړی چې کاناډا او امریکا به پخوانۍ ناخوالې ختمې او پر دې به غور وکړي چې دواړه هیوادونه به په راتلونکي کې څنګه همکاري وکړي او کاناډا به پر کوم لوري ګامونه پورته کړي. کاتولیک مسیحیان 4 ورځې وروسته د خپل نوي پاپ د ټاکلو لپاره راټولیږي. تر راپورونو له مخې د نړۍ د کاتولیکانو د نوي مشر یا پاپ د ټاکلو پروسه د مۍ په 9 نیټه د واتیکان په مشهوره سیستین کلیسا کې پیل کیږي. د 280م پاپ د ټاکلو لپاره به 133 کاردینال مذهبي مشران چې پاپ پسې دویمه درجه لري په سیستین کلیسا کې د بندو دروازو تر شا راټولیږي او د کاتولیکانو نوي مشر ته به رایه ورکوي. د نړۍ د کاتولیکانو 216م مشر پاپ فرانسیس 13 اونۍ ومړ چې له ډېرې مودې راهیسې د سینه بغل ناروغۍ څخه کړې ده. کاتولیک کلیسا نه یوازې د پیروانو له پلوه تر ټولو ستره مسیحي ټولنه ده بلکې د نړۍ د نفوس شاوخوا 18% برخه جوړوي چې پیروان په افریقا، اسیا او لاتینی امریکا کې آباد دي، خو اروپا کې د پیروانو شمیر کم شوی. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو او د مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.